پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله عبد الله ابن عباس فرمایي مدینې لراله د مکې څخه هجرت راوکړي نو دلته د مدینې چې کوم خلک وو دا په ناب طول کې ډیره کمی کوله ناب طول شی تلل شی ناپول یعنی ناب دا معنا ده لکه چې د ورلې کپړو والا لره هغه وتا ته 15 غزه کپړې در کړلې دی هغه کپړه کشي په زور زور نو ته چې کور تراله هغه څلور نیم غزه ول صحیح سلو یو دا خبره ده بل ټول دي شی تلل غنم را واخله وړه را واخله دا غره کمبره را واخله چاول را واخله په دې کې دې ډیره ناکی کوله د مدینه خلکو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه لره رالی نو دا خبرې چې ولیدلې الله رب العزت ویل للمطففين دا سورۃ چې دی غیر نازل کړي په هغه کې دا خبره و چې تاسو ستا ویل دی هلاکت دی تباہی د هغه چا د پاره چې څوک په ناب طول کې کمی چې داغه کوي نو چې کله دغه آیاتونه را نازل سو بیا د مدینه خلکو دا خبرې پرې شولې دا ناکی پرې شوله په ناب طول کې چې دی کوم ناجایزه کوله هغه پرې شوله بیا دا ترتیب چې دی هغه برابر کړي څو نډیر داسې خلک ستا عزیزانو په ترازو کې چم کوي په ترازو کې چم کوي لکه د ازمرتي د وړو ولا راواخل میلان ولا چې تعالی وړ راوړي د 100 کیلو په وزن باندې وتا ته دا یو غونی وړ چې دی هغه درکې چې ته وتلې هغه 95 کیلو هغه 98 کیلو ته پښتنه جنوه کې دا ولې دی به بس دا هغه رقم ترتیب را روان دي دا د اوله سره د کمپنۍ و د مل سره هغه رقم انداز روان دي نو خو تا ما ته ویل چې دا 100 کیلو غونی ده ان دې دا هم معنا ده چې 100 کیلو غنم دي چې ما وتل هغه 2 کیلو کم دي نو ته د 2 کیلو پیسې ما سوالې اخلي کې مل والا اخلي و مل والا ته حرام دي کې دکاندار اخلي و دکاندار ته حرام دي کې سٹور والا اخلي سٹور والا ته حرام دي اوس که سٹور والا را ولاړ سودا چا مې وکي مثلا 100 کیلو غنم ولو یا وړو ولو یا 50 کیلو چاولې وي یا برا والا دا ورته ویل چې مطلب دا 50 کیلو ولا تیری چې دا مطلب په 100 روپۍ ده چې وی تلله په هغه کې 2 کیلو کم دي یا نیم کیلو کم دي هغه ورته دا کم دي دا ورته وای دا د مل صداقه رقم راځي د کارخانه صداقه رقم راځي نو د ملو کارخانه والا چې غلط کار وکړي دویم غلط کار دکاندار پسې کوي و دکاندار دا حق نه لري چې ورته وای چې یاره دا د کارخانه سم معلوم دا غره کم راغلي د زماسه د 100 کیلو حساب یا د 50 کیلو حساب کاټ کړي زم تاسو کاټوم د دې دا معنا د پلاني سړي زما سخلاوه کزه بیا تاسو سخلاوه کوم دا حرام دي ناجایز دي کارخانه والا مل حرام کار وکي وس که دکاندار را ولاړ سو هغه عزت هغه چم کوم دیم حرام کار کوي دا کولای نشي 50 کیلو د 50 کیلو په حساب ورکا او ک اته 40 کیلو د 48 کیلو په حساب ورکا بیا دا یو خبره پاکستان گنجائش پکې جوړیږي مثلا تر ولاړ څه مطلب دا 100 بوري 100 کیلو غنم چې تارانی ول هغه چې تا وتل هغه څو 98 کیلو یا 95 کیلو اوس ته هریان چې یاره د ازما سره دوکا وکز ما سره چم وکي مل والا کارخانه والا را ولاړ سه د دې ګونی قیمت ور بڑاو مثلا دا ګونی تا اوس مزمر وړي چې دا مثلا 5000 روپۍ دي مثلا تر ولار سره 5500 روپۍ ور صحیح سلو تا ته وسنه حراميږي کته دا وای چې یا په کارخانه کې ما سره ناجایز کړي د زستا سره ناجایز کوم دا حرام کار دا ناجایز کار دی 500 روپۍ زیات دي واخله یا راولار 500 روپۍ زیات دي واخله بس بیا ترتیب برابر هیڅ کوم نه جوړیږي تاسو هغه سړي دوکا کړی و تر ولار شو دا شی بیا 500 روپۍ مطلب په ګټه کې 500 روپۍ نوري پرواچول چې وادي چولې وس کتر ولارې استقبال شي د 400 روپۍ شي دی په 4000 روپۍ ورکه په 4200 روپۍ ورکه په 300 استقبال کار دی هغه سره تعلق نه لري دا بم نه کوي چې په 4000 روپۍ وبوري وړي دي تر ولاړ دي په 1000 روپۍ ورکه دا ډیر ناجایز ده دا ډیر حرام کار دی دا ډیر بد خبره ده دا ډیر ظلم دی 500 سل یو نیم سل پورته څه ته پروا نه لري نو راولار 500 روپۍ چشکا قیمت ور بڑاو کا الته په 25 ورکا الته پاتې سلويس مطلب ورکا په اته سلويس کیلو باندې ورکا یا مطلب 100 کیلو دی په 98 کیلو باندې ورکا بیا پروا نه لري الته تا 500 په سر کې بڑاو کې ساده لپاره بشي جایز شي وته تو وګوره اسانه خبره ده هیڅ مشکل نشته هیڅ پریشانی نشته الته مل والا اخلاق کوي د شی حرام سو الته کارخانه والا حرام کوي د شی غلا کوي د شی حرام سو دته دکاندار کوي سیسلو زوره تر ګرا کوته ودا دکاندار تم شی حرام سو مل والا تم حرام سو کارخانه ولا تم حرام صحیح سلو اسانه تورم در وشول پدې کې هیڅ مشکل چې دی هغه ستنه نو فرمایي
چې کله پیغمبر علیه السلام مدینې له رالی نو فاحسن الکیل بعد ذلک نو بیا د مدینې خلکو د خپل ترازو د خپل ناپ تول چې هغه برابر کړي د اغلا ویلاوي چې هغه که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.